د لوی بخونکي خدای پاک او سپېڅلي نومه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. راځم غواړم چې په اډوب افټر افکټ کې ځینې مهم افکټونه درته معرفي کړم چې زموږ د تاسو لپاره ډېر کارېدونکي دي او زیاته استفاده ورڅخه کوو. راځم لومړی باید اډوب افټر افکټ خلاص کوم. اډوب افټر افکټ دغه افکټو لپاره زه یو کمپوزیشن اخلم. کمپوزیشن مې واخیستو. ګورئ موږ تاسو دلته په افکټو کې نور مختلف افکټونه لرو چې زیات شمېر افکټونه دي او هر یو په خپل ځای باندې مختلفې دندې لري. لومړی باید تاسو دغه کوشش وکړئ چې د خپل ځان لپاره په دغه افکټو کې افکټونه پیدا کړئ او وګورئ چې څه کار ترسره کیږي او په کومو ځایو کې ورڅخه استفاده کیږي. خو زه راځم ځینې مهم افکټونه چې زموږ تاسو لپاره ډېر کارېدونکي دي هغه باید تاسو ته معرفي کړم. لومړی افکټ موږ د تاسو لپاره مهم چې دی د یو بیکګراوند جوړول دي چې څنګه کولی شو موږ تاسو یو بیکګراوند د ځان لپاره جوړ کړو. که څه هم راځم نیو سالډ اخلم. نیو سالډ کولی شو مثلا په یو رنګ باندې یو بیکګراوند جوړ کړو. مثلا یوازې ګورئ یو شین بیکګراوند شو. دا یو بیکګراوند دی. خو که چیرې مثلا یو څه ښایستهوالی راشي موږ تاسو یو افکټ لرو د رمپ په نامه ګریډین رمپ. ګورئ ګریډین رمپ افکټ راخلم دلته په باندې اپلای کوم. دا ګورئ موږ تاسو کولی شو یو ښه بیکګراوند جوړ کړو. مثلا راځم ورته وایم چې دغه رنګ یې شین وي او دا رنګ یې مثلا سپین وي په دو شکل سره. ګورئ دوه رنګه شو. که ورته چې مثلا دې ځای کې وي یا مثلا رنګ په دې ځای کې وي یا په دې شکل سره وي دا څنګه دی یو ښایسته بیکګراوند د دوی څخه څنګه کیږي جوړیږي. بل د بیکګراوند دپاره موږ تاسو یو بل افکټ لرو د نایز په نامه. دلته دی راځم زه ګوره نایز څه شی دی نایز څه په نامه دلته یو هغه موږ لرو. ګورئ راځم افکټو ته. موږ تاسو په نایز کې یو بل افکټ لرو د پریکټل نایز په نامه. کله زه په دې باندې کلیک وکړم ګورئ دلته هم یو ښکلی بیکګراوند ځینې جوړیږي یو ټکسچر غوندې شکل. راځم مثلا هغه په کوم شکل وي نایز ټایپ یې دی دلته یا مثلا بیسیک وي. ګوره میکس دی. دلته نور مختلف شکلونه لري چې کولی شو نور ښکلي بندونه څنګه کړو ځینې جوړ کړو. مثلا دا حرکات کولی شو ګورئ دوی مثلا مختلف حرکتونه ورکړو چې په دې ځای کې په دې شکل وي. کله چې داسې یو ولري بیکګراوند ځینې جوړ کړو. بل د موږ د تاسو لپاره چې ډېر کارېدونکی دی هغه فیل دی. فیل رنګ کولی شو موږ تاسو چې یو څه ولرو. فرض کړئ زه یو الیپس رسم کوم. دو ځایونه کولی شو موږ تاسو یو رنګ شیپ ته ورکړو. خو که چیرې راشي مثلا څو دانې تا جوړ کړي وي کنټرول ډي زه وایم مثلا دا شیفونه دي څو دانې په دو شکل سره. زه غواړم چې مثلا په دا کې یوه ته رنګ اضافه کړم. ګورئ زه نو مجبور بیا دلته راشم دلته په شي باندې کلیک وکړم بیا کولی شم زه څنګه وکړم رنګ تغییر کړم. خو که چیرې زه راشم دلته فیل ورکړم فیل راخلم مثلا په دو باندې دلته کولی شم زه مختلف رنګونه اوس ورته ګورئ تغییر کړم. یو دا خوبایي دا لري چې مثلا زه غواړم کالر باندې کلیک وکړم ورته وایم چې په اول سر کې رنګ په دو ځای کې وي. کله چې دې ځای ته راشي په دو شکل څه شي او کله چې مثلا په دو ځای ته راشي په دو شکل څه شي. کله چې مثلا دو ځای ته راشي پر دو شکل څه شي. همداسې تغییرات وخوري. بل مهمه افکټ چې دی موږ تاسو شودو ده یعنی د یو څه لپاره سایه جوړول. راځم مثلا یو دانه لوګو راخلم
افټر افکټ لوګو ده دلته اس او ام سکیل یو څه کوچنی کوم راځم ورته وایم چې ډراپ شډو راخلم په دې باندې اپلای کوم دلته ګورئ موږ تاسو کولی شو دلته سایه ورکړو ډسټنس زه باید یو څه ډېر کړم مثلا ګورئ په دو شکل سره شډو کې بیا مثلا سافټین یې دی په کوم طرف باندې وي رنګ یې په څه ډول وي کولی شو فینټول په دو شکل سره یا مثلا په دو شکل سره داسې کولی شو یو شډو څنګه کړو ورته ورکړو دغه نه وروسته بل افکټ موږ تاسو لپاره ډېر چې کارېږي خصوصا د ژورنالستانو دپاره هغه کیینګ دی کیینګ راځم د شین رنګ د لرې کولو دپاره د کروما د لرې کولو نه یوازې د شین رنګ بلکې د هغه رنګ لپاره چې په صحنه کې بل رنګ په هغو شکل سره نه وي کولی شو په اسانه طریقه سره څنګه کړو ځنې لرې کړو راځمه دا کې کومه موږ تاسو په دلته په کیینګ کې شی لرو کیلایټ لرو کیلایټ راخله ما په دو باندې اپلای کوم راځمه رنګ ورته انتخابوم مثلا کوم رنګ غواړئ چې له منځه یوسي دا رنګ دی ګین یې دی مثلا په څومره اندازه باید صاف وي او بل سکرین بیلانس یې دی ګورئ په دو شکل سره او یو بل دلته موږ تاسو کولی شو مثلا دغه تور او سپین ته واړوو چې نه یوازې بلکې په دو شکل سره کولی شو دلته بیا په ډېر اسانۍ سره څنګه کو ورته وایم چې فاینل ریزلټ په دو شکل سره څنګه جوړیږي بل دغه نه وروسته دلته په کیلایټ کې کالر کې هم لرو چې موږ البته کالر کې نه لاینر کې چې کولی شو موږ تاسو یو بیکګراوند هم څنګه کړو له منځه په دو هم څنګه کېږي له منځه وړل کېږي یعنې له منځه یې وړلی شو اولي حالت او دویم حالت یې درته ښیي بل افکټ مهم افکټ بل با هیوی دی چې په دا فوټوشاپ کې هم شته دی موږ تاسو کولی شو مثلا زه چیرې دلته یو څه را خلاص کړم فرض کې دغه ویډیو ده د رنګونو ګډوالی ډېر رنګونه دي راځمه هیوي ورکوم هیوي سچوریشن دی په دا کله دلته راوند ګورئ دلته دومره مختلف رنګونه دي کولی شو مثلا ګورئ په دو شکل سره مختلف رنګونه موږ تاسو صحنې ته اضافه کړو دا زیاتره وخت خو دغه ډانسو کې د دونه استفاده کیږي چې مثلا کوم لیدلي وي مختلف رنګونه یو شکل بل شکل ته څنګه وي ورته اړوي بل دغه نه وروسته موږ تاسو ته چې مهم فکر دی سټیپلایزر دی د کیمرې ټاکان دی چې باید موږ تاسو ویډیو په موبایل باندې کړي وي څنګه کولی شو چې د کیمرې ټاکان له منځه یوسو راځم زه یوه ویډیو راخلم مثلا دا ویډیو ده ګورئ دا کیمره ټاکان دی
نو زه څنګه کولی شم چې دا څنګه کومه دغه ټاکان یې له منځه لاړ شي. راځم دلته موږ تاسو کامرا ټرک لرو، انیمیشن ته راځم، ورک سټیپلایزر په دې باندې کلیک کوم. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم دغه انالایزینګ شي او کامرې ټاکان به له منځه یوسي. چې بیا دلته سموت یې دی، مثلا په څومره اندازه سموت وي، یعنې نرموالی څومره وي، او بل دغه نه وروسته سموت موشن یې دی، او بل میتود یې دی، پوزیشن وي، سکیل وي، روټیشن وي، یعنی پوزیشن حالت وي، د حرکت په حالت کې وي، د تاویدو یعنی د کوچنوالي او لویوالي په حالت کې وي، یا هم د چرخش په حالت کې. د څو حالتونو کې څنګه کېږي دی له منځه وړي. 150 فریم ویډیو ده پر 28 سکند کې به څنګه شي دا انالایز شي، او هغه کوم ټاکان چې لري هغه به څنګه شي له منځه لاړ شي. ګورئ کله چې زه اوس ویډیو پلی کوم راشم دا څنګه کوم چې پلی کوم په دومره ټاکان څنګه شي ټاکان لري بیرته یې کتیری شو کوم ټاکان څنګه دی په ډېر منظم شکل سره له منځه تللی. دا هم کولی شو موږ تاسو زیاته استفاده یې دونه وکړو. بل دغه نه وروسته یو بل افیکټ چې مثلا مهم دی زیات کارېږي هغه دی د موشن ټایل فناما، یعنی په زیاتره فلمو کې به تاسو لیدلی وي. که چیرې زه راشم دلته سرچ کړم موشن ټایل دغه دی، دا که چیرې زه واخلم دلته د فلمو کې مو لیدلی زیاتره وخت دغه یوه ویډیو څو دانې شي په دې شکل سره. یعنی یوه ویډیو نه څو ویډیوګانې جوړې وي. زیاتره وخت د فلمو کې داسې یوه صحنه وي څو ځایه څنګه شي ښکاره شي. بل چې لرو لګیفای هم لرو د یو څه د تنظیم دپاره. که چیرې زه راشم مثلا دلته یو څه بل شی واخلم، مثلا دا لوګو د فرض کوي راځمه دلته سرچ کوم لګیفای، دا راخلم په دې باندې اپلای کوم. لکه موږ تاسو په فوټوشاپ کې دغه ټولز درلوده. ګورئ که چیرې زه په دې باندې کلیک وکړم په دې شکل سره ګورئ داسې چرخش ورکوي. که ویډیو هم وي البته نه یوازې دا چې موږ تاسو په فوټوشاپ کې هم دغه شی درلودل چې هلته به موږ تاسو څنګه کړل یو څه به باندې اپلای کول. که چیرې مثلا ویډیو وي زه راشم د افکټ باندې اپلای کوم، دا یو څه زوم کوم، په دې شکل سره اوس که چیرې ګورئ زه ویډیو پلی کوم په هماغه شکل څنګه مثلا ګورئ داسې یو هغه لري. خو دا په داسې فلمو کې نه استفاده کېږي. زیاتره وخت کولی شو مثلا اگر چې د ویډیو ډېره لړزېدلې ده پورکي کمره باندې ویډیو وشي په صحیح شکل سره کولی شو مختلف حرکتونه د دې لپاره جوړ کړو. نور هم مختلف دلته هغه د افکټونه دي چې کولی شي مثلا د ټکسټ دپاره دي. لکه موږ تاسو چې په څومه ویډیو د ټکسټ دپاره موږ تاسو 500 فرسیټونه د ان او د اوټ دپاره د یو ټکسټ انسټال کړلو چې 250 د ان دپاره دي او 250 د اوټ دپاره دي. نو هر یو ته به باندې اپلای کوه. تاسو کولی شئ د خپل ځان دپاره یو ښه
په دغه 500 دانو کې پیدا کړئ. بل دغه وروسته مثلا دلته ګوري هم خپل دی هم د ټیکس د لپاره نور انیمیشنونه لري. بل مثلا سینما 4D دا کالر کریکشن دی چې مثلا کولای شو موږ تاسو کالر کې تغیرات مثلا لکه کراوز دا ګورئ مثلا زه ورته چې یو څه مثلا تاریک وي یا مثلا یو څه روښانه وي. هغه ویډیوګانو چې تیاره وي کولای شو روښانه کړو، که چیرې ډېر هغه وي د کراوز په واسطه کولای شو څنګه کړو تیاره کړو. بل کالر لینک دی چې مثلا چینل میکسر دی او دغه وروسته دلته مختلف د کالرینګ لپاره دا څنګه دی مهم افکټ دی د کالر کلیکشن په نامه باندې. دلته بل شی موږ چې انسټال کړی دی هغه بیا ویک فایلټ دی چې په هغه کې الیمنټ 3D دی، اپټیکال دی، سیبر دی چې د پلګینونه دي. د پلګینو کې موږ تاسو مخکې ویډیوګانې جوړې کړي، په هر پلګین مو ویډیو جوړه کړي، نو کولی شو موږ تاسو له هغې څخه استفاده وکړو. نو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه هم څه زده کړي وي او د ځان لپاره ښه افکټونه پیدا کړئ او غوره کړئ او په خپل ویډیو انیمیشن کې وي یا ویجوال افیکټس کې وي استفاده ورڅخه وکړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.